أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. دی آیت مبارکه کې د یهودو او د نصرانیانو یو باطله مناظره او محاجه پای باندې رد کولې کی. فرمای قلت دوی ته وایا اتحاجوننا تاسو بحث کوي مناظره کوي او جګړه کوي زمون سره فی الله فبارد الله تعالی کی وهو ربنا وربکم او الله تعالی خو زمونږ هم رب دی او تاسو هم رب دی. تاسو د الله تعالی د توحید په باره کې زموږ سره جګړه کوئ، حالان کې تاسو د الله تعالی د ربوبیت هغه قائل یې چې رب زموږ هغه الله تعالی دی. د توحید په ربوبیت کې دا تاسو منئ او په الوهیت کې د توحید نه تاسو انکار کوئ، حالان کې په ربوبیت کې د توحید اقرار کول دا خود به خود په الوهیت کې د توحید د اقرار تقاضا کوي. یعنی چې تاسو د ربوبیت د توحید قائل یې چې رب زمون صرف الله دی، نو بیا خو الہ خود به خود صرف الله شولو، بیا خو هغه د الله سره شریک په الوهیت کې پیدا کول دا بیوقوفی ده. لکه تا دا خبره منی چې زه الله تعالی پیدا کړی ما، الله تعالی لوی کړی ما، رزق الله تعالی را کوي، مرګ ژوند دا د الله تعالی په لاس کې دی، خو عبادت به د الله هم کوم او د الله سره به د پلانی هم کوم، نو دا بیا ډیره بی بنیاده خبره شوه. ځکه چې کم ذات ته پیدا کړی هغه ته یو منی او دا منی چې زما پرورش کوون کې پالون کې هغه دی، رزق هم مال هغه راکوي، مرګ او ژوند د هغه په لاس کې دی. دیتا توحید پر ربوبیت کې ویلې کېږي. نو بیا عبادت هم صرف دغه ذات پکار دی، بیا خو دغه سره شریک جوړول دا داسې ده لکه مونږ چې وایو لی چې دی لالا وهي او نوړی دی عبدالله وهي، یعنی محنت او ټول کمال دا دی د یو ذاتی او بیا داغه چې کم حق دی هغه کې ته دا سره بل څوک شریک جوړه دی، د وجه نه دی ته هغه ظلم عظیم ویلې شه دی، ان الشرک لظلم عظیم. نو فرمایي چې تاسو زمون سره د الله تعالی د الوهیت په باره کې چې الله تعالی سره په الوهیت کې عزیر علیہ السلام شریک دی یا عیسی علیہ السلام شریک دی یا مریم علیہ السلام شریک ده، دا تاسو وایي زموږ سره په دې باره کې بحث کوئ، مناظره کوئ، دلایل پیش کوئ، حالان کې دا خبر خو تاسو منئ چې صرف الله تعالی زمونږ هم رب دی او تاسو هم رب دی. نو که تاسو په دې خبره هغه دا منئ نو بیا په الوهیت کې هم توحید ومنئ، او که تاسو نه منئ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، نو بیا زموږ خپل عمل له او تاسو خپل عمل له،
بیا زمون سره دا بحث مکوئ. ونحن له مخلصون، مون خو دغه الله تعالی لرا خالص کون کیو عقیده لرا. زمونږ عقیده هم د الله لپاره خالص ده، په عقیده کې د بل چا الوهیت نه منو، او دغه شانتي په عبادت کې هم د بل چا هغه شرکت نه منو. په عقیده کې او په عمل دواړو کې مونږ صرف الله تعالی له خالص کون کیو او اخلاص ویل کیږي. عقیده او عمل د غیر الله نه پاک کول، صفا کول، او یا عقیده او عمل دا د معبودان باطلو نه صفا کول. نو مون خو الله تعالی را خالص کون کی په عقیده کې او په عمل کې، او د دې سره لازمه جمله دا راوځي وانتم له مشرکون، او تاسو د الله سره شرک کوئ. او مونږ د الله سره شرک نه کوو، مونږ خو الله د پاره خپل عقیده او عمل خالص کوو. نو بیا ستاسو عمل جدا دی او زمونږ عمل جدا دی. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا. دې کې د دوی بل غلطه هغه دعوا بیانېږي چې دا يهود او نصرانیان دوی با مؤمنانو ته دا خبره کوله، صحابه ته، چې بای تاسو ځان اسی مستړی کوئ، زمونږ د پوره علم نه چوړ دا دی، مونږه یو ډیره لوی زمانہ د پیغمبرانو الواد یو، زمونږه د آسمانی علومو سره واسطه پاتې شي د داغې نه چوړ دا دی که یو سړی یهودی دی دا خبره یا صرف یهودیانو کوله او نصرانیانو به دا خبره کوله چې یو سړی نصرانی دی، نو بس دا هغه په حق دی. ځکه چې ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او د دوی الواد کې چې څومره پیغمبران راغلي دا ټول خو یهودیانو دا خبره په دین یهودیت باندې دا یهودیانو دا وکوله، او عیسایان وی چې دا ټول چې دا هغه نصرانیانو عیسایانو. نو مونږه که یو سړی یهودی شو یا نصرانی شو نو دی په حق شو، او چې په دې کې نه دی نو دی که ډیر منځونه کوي او که لږ کوي، که روجې نیسي او که حج کوي، هسې به ځان کړی. نو دا دوی د مسلمانانو په تشویش کې د اچولو دپاره خپل یو ډیر غټ داو استعمالولو. نو الله تعالی د هغې جواب ورکوي، قل ته ورته ووایه اانتم اعلم ام الله، تاسو ښه پوهه یې که الله تعالی ښه پوهه دی. ابراهیم علیه السلام، اسحاق او یعقوب علیه السلام او د دوی الواد که موسی علیه السلام او که هارون علیه السلام، د دوی په وخت کې خو یهودیت و نه، ځکه چې یهودیت چې دی دا خو د یعقوب علیه السلام یو زوی و یهودا. نو د هغه نه وروستو بیا د دوی خپل هغه مذهب چې دوی ځان له جوړ کړو، د تورات هغه اصل شکل پاتې نشولو، د دوی هغه خپل دین اصل دین چې هغه پاتې نشو، پای کې دوی تحریف وکړلو. دا تحریف نه پس چې د دوی کم دین جوړ شوی هغې له دوی د یهودیت نوم ورکړو، نو دا د یهودیت دا نوم دا د دغه یهودا نه ډېر وروسته راغلی دی، او دا پیغمبران خو د دغه یهودا نه مخکې تیر شوي دي.
نو دا خو ډیره باطله عقیده شوله. لکه دا خو داسې شوله که په دې وخت کې یو سړی یو فرقه جوړه کي په 14مه صدۍ کې او دی بیا وایي چې یاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه دا په دې فرقه کې نو دا فرقه هغه د 14مې صدۍ میټ دی په 14مه صدۍ کې جوړه شوې ده. او جی السلام علیکم. دی غټ سپیکر کې هغه आवाज بیا خرابې خجه ها نو فرمای چې دا خو ډیره غلطه عقیده شوله چې تاسو ابراهیم علیه السلام او د اسحاق اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام او د دوی اولاد دوی ته تاسو د یهودیت نسبت کوئ او نصرانیت خو د عیسی علیه السلام نه ډیر وروسته چې کله عیسایانو په عیسایت کې هغه تحریف وکړلو په انجیل کې تحریف وکړلو نو دا خو ډیر وروسته جوړ شوی دی. یعنی ګویا چې د نبی علیه السلام نه 200 کاله مخکې نصرانیت جوړ شوی دی او ته د هغې ته نسبت د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام کې نو فرمایي چې تاسو ښه پوهېږئ که الله ښه پوهېږي. ومن ازلم ممن کتم شهادة عنده او دویم جواب ورکوي چې په دې خبره خو تاسو پوهېږئ هم دا خو دې خبر نه چې تاسو پې نه پوهېږئ جو د ناپوهۍ نه وایي په دې خو تاسو هم پوهېږئ لیکن دا گواهی تاسو د ځان سره پټوئ نو دا خو تاسو د الله تعالی نه نشئ پټولی. تاسو په زړه کې دا حق پروت دی او دته د الله تعالی نه پټې او د مخلوق نه پټې نو هغه کس چې هغه د الله نه او د مخلوق نه دا حق پټې دا څومره زیات هغه ظالم شولو. نو فرمای چې ومن ازلم او څوک دی ډیر زیات ظالم ممن دا هغه چانه کتم شهادتن چې دی پټې گواهی عنده د ځان سره د تخپته د پزړه کې د حقیقت پروت دی په دې دی په خپل پویږي لیکن دا خبره پټي من الله د الله تعالی نه نو دای دویم جواب ورکړلو وملو بغافل عما تعملون او تاسو دا څه کوي دا خبرې د الله تعالی نه پټ پناه خو دینه نو تاسو ته به د دې عذاب میلاویږي. تلک امه قد خلت لها ما کسبت دی آیت مبارکه کې بیا د دوی د هغه غلطی عقیدې جواب کوي چې تاسو په دغه پیغمبرانو چې کم تاسو پلاران او نیکونه تیر شوي دي په دې باندې تاسو فخر کوئ چیرې مونږه جنتیان صرف جنت ته به مونږ ځو او دا یې وجه دا ده چې مونږ د پیغمبرانو الواد یو دا تاسو دعوه کوئ چې جنت خالص زمونږ د پاره دی او که نور خلک ځان کړی اسی به ځان کړی نو فرمایي چې د الله تعالی قاعده قانون دا دی چې هر سړی نه به د هغه د خپل عمل په باره کې تپوس کیږي. نو فرمایي تلک امه دا پیغمبران ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام یعقوب علیه السلام یا د دوی چې کوم الواد کې پیغمبران راغلي دي تلک امه دا یو ټوله و د برګزیدا اغا
بندگانو د الله تعالی قد خلت هغه تیر شوي دي دا برگزیده ټوله چې دی دا تیر شوی دی لها د دغه نیکو خلقو د پاره ما هغه بدله ده کسبت چې دوی عمل کړی دی دوی چې څه عمل کړی دی د هغې بدله د دوی د پاره ده دوی ته به د خپل عمل بدله میلاویږي ولکم او ستاسو لپاره بدله ده ما د هغه عمل کسبتم چې تاسو کړی دی تاسو ته به د خپل عمل بدله میلاویږي ولا تسألون عما كانوا يعملون ستاسو نه به د هغه عمل په باره کې تپوس نه کیږي کوم عمل چې دغه پیغمبرانو کړی دی د هغوی د عمل تپوس تاسو نه نشته دی او نه به د هغوی نه ستاسو د عمل تپوس کولی کیږي بلکې ستاسو نه به د ستاسو د عمل او د هغوی نه به د خپل عمل تپوس کیږي نو دغه په لیونۍ زانګو کې چې تاسو زانګئ نو دغه غلط هغه عقیده ختم کړئ قل تورته ووایا اتحاجوننا آیا تاسو جګړه کوئ زمونږ سره فی په باره د توحید د الله تعالی کې وهو ربنا او هغه رب زمونږ دی وربکم او رب دی ستاسو ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ستاسو زمونږ د پاره خپل عمل له او ستاسو د پاره خپل عمل له ونحن له مخلصون او مونږه خالص کون کیو هغه لره ام تقولون آیت سوای ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسباط او الواد ددوی کانو هودن یهودیان او نصارا یا نصرانیان قلت ورته وایا انتم اعلم آیتا سخپوهیږي ام الله یا الله تعالی ومن اظلم او سوق دې ډیر ظالم ممن دا غشانا کتما چې پټي شهادتن گواهی عنده د ځان سره من الله د الله تعالی نه ومن الله او نه الله تعالی بغافلنا خبره عما دهغه عملنا تعملون چې تاسو کوي تلک امه دغه یو ټولیو د نیکانو قد خلت چې تیر شوی دی لها دغه ټولی د پاره ما هغه بدله د کسبت چې دوی عمل کړی دی ولکم او تاسو د پاره ما هغه بدله د کسبتم چې تاسو عمل کړی دی ولا تسالون او تاسو نه به تپوس نه کولای کیږي عما په باره د هغه کې کانو یعملون چې دوی عمل کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ د ناست په خپل البار کې قبول او منظور کې پروردگار دې ناست د برکت موږ ته د قران پاک سمجھ بوج را نصیب کې د مرګ نه مخکې پروردگار موږ ته په دې باندې عمل را نصیب کې پروردگار دا هغه وخت پورې مونږ ته مرګ مرا ولې ترسو پورې چې زموږ عمل له قران پاک موافق نه ګرځیدلې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین